أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د دې سپارې د سرنا د تحویل قبله ذکر وشو چې الله پاک د مسلمانانو د پاره خانه کعبه قبله وګرځوله. نو دا یو لوی نعمت د دې امت د پاره. او په اوله پاره کې د آخري رکوع نه مخکې چې کومه رکوع ده په هغې کې د ابراهیم علیه السلام څو دعاګانې ذکر شوې وي. یو دعا د خانه کعبې د پاره د مکې مکرمې د ښار د پاره دا غوښتې وه رب اجعل هذا بلدا آمنا، چې الله دا ښار د امن ښار جوړ که. او دا دعا یې غوښتې وه مثابة للناس، چې دا د خلقو د ثواب حاصلولو ځای جوړ شي. نو هغه دعا م الله پاک قبول کړله او خانه کعبه الله پاک د مسلمانانو مستقل قبله وګرځوله. دویمه دعا حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل اولاد کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پاره غوښتلې وه ربنا وبعث فیهم دغه آیت مبارک کې، او په هغې کې د نبی علیه السلام د پاره یو څو صفات ذکر کړي. د کوم صفات چې هلته په دعا کې ذکر دي هغه ټول صفات الله پاک په دې آیت مبارک کې ذکر کړي دي چې د ابراهیم علیه السلام دواړه دعاګانې الله پاک قبول کړي. خانه کعبه د خلقو مرکز جوړ شو چې د ټولې دنیا نه به خلق راځي، دلته به د الله پاک عبادت کوي، ثوابونه به حاصلوي. او د کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې وه چې زما په اولاد کې د صفاتو والا پیغمبر راولېږه. نو هغه دعا هم الله پاک قبول کړله او هغه پیغمبر الله پاک په بني اسماعیل خاندان کې راولېږه. نو هلته چې کوم صفات ذکر و هغه صفات دلته هم ذکر کوي. نو یو صفت دلته دا ذکر کړی دی چې هغه به خلقو ته د قرآن مجید آیاتونه تلاوت کوي او ورته به اوري، یعنی د الفاظو تعلیم به خلقو ته ورکوي. اوس عربو هغې مورنۍ ژبه عربي و، قرآن مجید هم الله پاک په عربي ژبه کې نازل کړی دی، او د جنتیانو زبان هغه به عربي وي. که دنیا کې څوک هره ژبه وي چې جنت ته لاړ شي نو دله به دا عربي ژبه داسې ورځي لکه څنګه چې موږ پښتو ژبه وایو موږ له راځي. جنت کې بل زبان نشته دی، صرف عربي زبان دی، او دا د قرآن مجید زبان دی، دا د نبی علیه السلام زبان دی. په دې وجه باندې حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو عربو ته سپک مه ګورئ، د هغې بد مه وایئ، ځکه د هغې نسبت د عربی ژبې سره دی چې دا د قرآن مجید ژبه ده، دا د جنت ژبه ده، او دا د نبی علیه السلام زبان او ژبه ده. نو د قرآن مجید د الفاظو تعلیم ورکول، تلاوت کول، هغې ته د قرآن مجید الفاظ او آیاتونه اورول دا ځان له مستقل عبادت دی. یو ترې نه دا معلومه شوله چې د قرآن مجید تلاوت کول دا ځان له ډېر اجر او ثواب والا عمل دی. او دویمه خبره ترې نه دا معلومه شوله
چې د دې دپاره د یو ماهر استاد ضرورت هم شته دی. یعنی په خپل یو انسان قرآن مجید زده کولی نشي، نه الفاظ زده کولی شي، نه د دې معنا او مفهوم زده کولی شي، تر څو پورې چې د یو ماهر عالم په شاګردۍ کې نه وي راغلی. نو دا ځان له د نبي علیه السلام مستقل ذمه داري وه چې هغې به خلقو ته د قرآن مجید آیاتونه د هغې تلاوت به کو او د هغې تعلیم به ورته ورکو. دا یو صفت شو. دویم صفت تزکیه نفس چې څه ته ویلی شي ویزکیکم الفاظو کې صفایي د زړه. ځکه د زړه صفایي چې تر څو پورې نه شوې هغې پورې د انسان د شریعت په لاره باندې تلل د ته ګران دي. یو شریعت دی، یو طریقت دی. نو شریعت ویلی شي لارې ته او طریقت ویلی شي په هغې لاره باندې د تللو طریقې ته. دا بزرګان او اولیاء الله چې ناست دي، خانقاهونه آباد دي او خلق ورځي، نو هغې د خلقو اصلاح کوي. هغې هم دغې مقصد دپاره ناست دي چې د خلقو د زړه صفایي حاصله شي. او د زړه صفایي حاصلیږي به د اولیاء د نیکانو خلقو په صحبت سره. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې د زړه صفایي په څه حاصله شوې وه؟ د نبی علیه السلام په صحبت او مجلس کې په ناسته باندې. هغې ته چې الله پاک کوم مقام ورکړی دی چې قرآن مجید کې الله پاک د هغې باره کې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، دی د الله نه رضا دی او الله د دوی نه رضا دی. او دغه شان د هغې ایمان هغې موږ ته معیار ګرځولی دی. آمنو بما انزل واذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس. الله پاک فرمایي داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ایمان راوړی دی. نو د هغې باطني صفایي شوې وه، د زړه صفایي یې شوې وه، ځکه الله پاک د هغې ایمان د کمال درجې ته ورسو او بیا موږ ته بطور نمونه بطور ماډل پیش کو چې تاسو هم داسې ایمان راوړئ. او د اولی سپارې په آخر کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یهودیانو عیسیانو ته الله پاک دعوت ورکوي چې څنګه د صحابو ایمان راوړی، که تاسو هم داسې ایمان راوړو نو تاسو به هدایت بیا مومئ. د هدایت لاره به تاسو ته الله پاک وښیي او په هغې باندې به الله پاک تاسو روان کړي. نبی علیه السلام تزکیه د نفس او د زړه اندروني او باطني صفایي وکړله، خو نبی علیه السلام په هغې کې به طور ذریعه او به طور وسیله استعمال شو. ځکه صفایي کول د زړه دا د الله پاک کار دی. ولکن الله یزکي من یشاء. چا دپاره الله پاک وغواړي نو هغه ته باطني صفایي ورکړي. حضرات انبیاء علیهم السلام الله پاک دغه مقصد دپاره رالیږلي دي چې خلقو ته د زړه او د باطن د صفایي لاره وښیي. او اولیاء الله او نیکان خلق هغې هم دغه مقصد دپاره په خانقاهونو کې ناست دي چې د خلقو اصلاح وشي او د خلقو د زړه صفایي حاصله شي. نو د انبیاء علیهم السلام منصبي ذمه داري، دویمه ذمه داري چې دلته کومه ذکر ده نو هغه تزکیه ده، چې انبیاء علیهم السلام د خپلو ښو اخلاقو په وجه باندې، د خپل اعلی کردار په وجه باندې د هغې نه خلق متاثره شي او د دین په صحیح لار باندې هغوی روان شي. درېمه ذمه داري د کتاب تعلیم ورکوه. ویعلمکم الکتاب. نو دلته مراد د کتاب د تعلیم نه د الفاظو تعلیم نه، ځکه الفاظو تعلیم خو مخکې ذکر شو، دی نه د هغې ترجمه او تفسیر مراد دی چې د دې کوم معنی ده، کوم مقصد دی، نو چې نبی علیه السلام هغه هم خلقو ته د هغې تعلیم ورکړي. او څلورمه ذمه داري حکمت دی. حکمت معنی ده دانایي، هوښیارتیا. او حکمت نه مراد احادیث مبارک او سنت طریقې د نبی علیه السلام مراد دي چې د قرآن مجید څنګه تعلیم ورکو، د هغې ترجمه او تفسیر بیان کو. نو دغه شان د احادیث مبارکو تعلیم ورکول امت ته او د هغې معنا او مقصد باندې امت پویول، دا هم د نبی علیه السلام مستقل ذمه داري وه. نو دا څلور ذمه دارۍ دلته ذکر کړلې. او په آخر کې بیا الله پاک دا خبره وکړله چې تاسو په کومو خبرو باندې نه پوهېدئ نو د هغې تعلیم تاسو ته نبی علیه السلام درکو.
صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ایمان راوړو د دین د احکاماتو نه خبردار نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً باندې د دین د احکاماتو هغې ته تعلیم ورکو او هغې په دې باندې خبردار کړل. نو دا ځان له یو مستقل نعمت الله پاک ذکر کو چې تاسو څنګه تحویل قبله نعمت دی، نو دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راتلل او هغې چې کومې ذمه دارۍ وې هغې صحیح طریقې سره سرته ورسولې، دا ځان له یو نعمت دی. کما ارسلنا لکه څنګه چې موږ راولېږو فیکم په تاسو کې رسولا یو رسول منکم ستاسو د جنس نه چې هغه انسان دی، یتلو علیکم چې هغه تلاوت کوي په تاسو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه، چې کوم آیاتونه به راتلل کومه وحی به نازلېده نبی علیه الصلاۃ والسلام به هغه صحابو ته اورول، بعضې صحابو به یادول، بعضې صحابو به ځان سره لیکل، ځکه هغه وخت کې زیات دارومدار هغه په حافظه باندې او په یاداشو باندې نو زیات څو صحابو به په هغه ساعت باندې دغه آیاتونه مبارک د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یاد کړل، هغه به یې واورېدل. نو دا یو ذمه داري شوه د آیاتونو تلاوت کول. نو معلومه شوله چې د قرآن مجید تلاوت کول دا ځان له مستقل عبادت دی. او د بله ترې دا معلومه شوله چې د قرآن مجید تعلیم په خپله حاصلول او د دې تعلیم خلقو ته ورکول دا هم لوی عبادت دی، څنګه چې حدیث مبارک کې راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین انسان په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه قرآن مجید په خپله زده کوي او نورو خلقو ته بیا د هغې تعلیم ورکوي. ویزکیکم او پاکوي تاسو لره، د صفایۍ لارې درته ښیي چې په کومه طریقه باندې به ستاسو د زړه صفایي حاصلیږي، ګنده اخلاق ګنده عقیدې به ستاسو د زړونو نه بهر کیږي. ویعلمکم الکتاب او تعلیم درکوي تاسو ته د کتاب، والحکمت او د احادیث مبارکو د سنت طریقو، ویعلمکم او تعلیم درکوي تاسو ته ما د هغه خبرو لم تکونو تعلمون چې تاسو د هغې نه مخکې نه خبر نه وئ. کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې موږ راولېږو په تاسو کې رسولا منکم یو رسول ستاسو د جنس نه، یتلو علیکم چې تلاوت کوي په تاسو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه، ویزکیکم او پاکوي تاسو لره، ویعلمکم الکتاب او تعلیم درکوي تاسو ته د کتاب د قرآن مجید، والحکمت او د حکمت او د پوهې، ویعلمکم او تعلیم درکوي تاسو ته ما د هغه خبرو لم تکونو تعلمون چې تاسو د هغې نه خبر نه وئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مجاهدینو په حق کې دعا وغواړئ. الله پاکه د هغې مظلوم مسلمانانو د هغې مجاهدینو سره پوره امداد شامل حال وګرځئ. په غزوه بدر کې، غزوه خندق او غزوه احزاب او غزوه حنین په مختلفو غزواتو کې الله پاکه تا د صحابو سره امداد کړی دی، هغه شان امداد د فلسطین د مظلوم مسلمانانو او مجاهدینو سره شامل حال وګرځئ. الله پاکه دغه مجاهدینو ته تاریخي فتح او کامیابی ورکړي او د هغې دشمنانو ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکړي. خپل قهر او غضب په دغه یهودیان او اسرائیلو باندې نازل کړي. مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ وساتي. د دغې مجاهدینو حوصلې بلند کړي. د دغې مجاهدینو قدمونه د جهاد په میدان کې مضبوط کړي. د دشمن په مقابله کې الله پاکه هغې ته توفیق د مقابلې کولو ورکړي، استقامت ورته نصیب وګرځي
او د هغې څومره دشمنان دي، یهودیان، اسرائیل، د هغې اتحادیان، الله پاک د هغې دغه اتحاد او اتفاق په بې اتفاقۍ باندې بدل کړي، د یو بل نه په نفرت باندې بدل کړي، یو بل سره په جنگ کې ټول مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ وساتي. مسجد اقصی قبله اول د یهودیانو د هغې د اتحادیانو د قبضې نه الله پاک په خپل فضل سره آزاد کړي، او مسجد اقصی قبله اول مستقل طور د مسلمانانو مجاهدینو په قبضه کې راولي. څومره مسلمانان د دغې مظلومو مسلمانانو په حق کې په هر میدان کې آواز اوچتوي، د هغې سره مالی جانی امداد کوي، دعاګانې د هغې دپاره غواړي. الله پاک د ټولو دا اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. ټولو ته الله پاک د دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. تر دې وخته پورې څومره مسلمانان فلسطین کې شهیدان شوي دي، د ټولو دپاره دعا وغواړي چې الله پاک د هغې د شهادت بلند نه بلند ترین درجات نصیب وګرځي، او الله پاک د هغې د شهادت او د دغې قربانو په نتیجه کې فلسطین او مسجد اقصی د دغې ظالمانو د قبضې نه آزاد کړي. او څومره کسان پکې زخمیان دي، د هغې په حق کې دعا غواړي الله پاک هغې ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي، او الله پاک هغې ته فتح او کامیابی او غلبه ورته په دغې دشمنانو باندې ورکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.